سوال در تکوما یو زاری دو یو منت دے دلتا پا ناست ناست باندے خالی مزغان سر سیوسا آغا سیوسا چھ اللہ خوشالشی آغا مجلسونو تا لارشا چھ اللہ خوشالشی آغا لیدل اکا چھ اللہ خوشالشی سترگ دا سے استعمال کا چھ اللہ خوشالشی لاسون دا سے استعمال کا چھ اللہ خوشالشی سوال در تکم واپس شا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک او پی جنا اگر رب چی تی پیدا کڑے او پی جنا اگر رب الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء نن ضرورت دے چی دا آغر رب پہچانو شی کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور دنیا میں حاجت روا کون ہے چتانے نغوارم نربا چانے اغوارم چتاتن جاڑم نربا چاتا اجاڑم نن ضرورت دے دزلد درد نے در تلیم منگ چی دا غفلت پکم لارو روانیو نن چی کم بازارو نا پا نظر رازی نن چی دسترگو استعمال سنگ دے نن چی دا غگنو استعمال سنگ دے نن چی خپے کم مجلسونو تزی نن چی لاس بل مسلمان تا تکلیف رسی لگیا دے زمان پا خیال داد موجود دور غافل مسلمان دا گناہونو پا دلدل کی ڈوبی گی روان دے کنا اے مسلمانانو سوال در تکوم کنا مرگ سخ دے زنکدن سخ دے قبر سخ دے کنا روز محشر سخ دے پولیس رات سخ دے میزان سخ دے کنا اللہ کستا رحم نہیں زب سکوما اللہ کستا دا رحم فیصل نہیں ستا دا کرم فیصل نہیں اللہ ستا دا رحم و کرم فیصل نہیں نو منگ بسکو چرت بزو لوئی تاسا رخائی کی لوئی دی شان دے اللہ منتظر دے دے فرمان تمام جہان دے اللہ نن ضرورت دے مورا پدے خیال باندے بیان شروع دے پدے خیال مورا دا زماد زندگی حقیقت دے سبا بل ورز ملک الموت سر ملاقات دے تا سوچ کڑے دے من خو بدی چگو چگو باندی ستڑی سبا بلا ورز دا قبر زندگی دا سبا بلا ورز دا قبر زندگی دا کنا وی دا ملک الموت چی دے کور تراشی کنا او یو انسان نا روح واقلی دا خلق جاڑی وی دے او ساتھ پس بیا واپس راشی دی خلقو تو وی تاسو ولی جاڑی ماتا اللہ حکم کڑے ہو چی دے مڑ کا بس مڑ میں کو دا اللہ حکم میں پورا کڑے دے او تاسو ولی جاڑائی خپل تیارے ہونی سی یاد ساتی زبط رغی پوری دی کور ترازم چی یو سال رن کے پکی موجود دے کنا زمن دو ٹولو نا غٹ نقصان و غٹ بربادی صدا نن چکم بربادی پا نظر رازی کنا آد خلوت و دا تنہائی گناہ دا چاہتا چیخوے و چاہتا نصیحت کے چاہتا دا دردنا بیانے چی دا زوانی ہمیشہ ندا دا مشری ہمیشہ ندا دا حسن ہمیشہ ندے دا مقام عہدہ و منصب ہمیشہ نبے یو ورز بدے دا زوانی پا بہار باندے دا سی خزان راشی دا سی خزان راشی جستا پا سوچو گمان کی بم نہیں کنا تو با دا بل محتاجی تو ولی نپوئی گے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا جوانی نے پھر آکے مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دا تماشین ندی کنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل صحابہ توئی تاسو ته پته ده ابن ماجه شریف کی روایت ده تاسو ته پته ده پورز د حشر با خلق داسی اوی سره به نیک اعمال وی د اعمال حسن بور سرئی تحجد بور سرئی تلاوت بور سرئی منزونه بور سرئی صدقی بور سرئی حج بور سرئی زکات بور سرئی د اعمال حسن بئی اعمال به دومروی صحابه توی لکه د تهام ما غر عمره اعمال بور سرئی خدا اعمال به د هیڅ په کار ناراضي دا به داسې ختم شي دا به داسې ختم شي لکه سیلی چې راشي او ارس به اړاو شي ختم بشي کنا در رحمت للعالمین پیغمبر صحابی دے حضرت صوبان روچت شو کنا او پجڑا شو یا رسول اللہ چی دسر بدمر نیکی ور سرائی کنا او بیابم دغا نیکی دا پکار نرازی وجہ صدا دا اللہ نبی رحمت للعالمین پیغمبر فرمائی وی صوبان تا تصفتا دا دے با اعمال کئی خود خلقو پا مخ کے کلچ دے تنہائی تشی کنا کلچ دے خلوت کشی او کلچ دے یوازی شی کنا دے با گناہ کئی دے با بد نظری کئی کنا دے دغی بد نظری پا وجہ دے دغی بد نظری پا وجہ با دے دے اعمال حسن ختم شی ننچی دا موبائل کما بد نظری پا نظر رازی تحجد گزار پا دغا بد نظری کے مبتلا دے خواص عوام پا دغا بد نظری کے مبتلا زنانا پا دغا بد نظری کے مبتلا دے بد نظری منگ نظمنگ اللہ خپا کڑے دے منگلے محمد الرسول اللہ خپا کڑے دے دے بد نظری زمنگ نسلونا برباد کڑل دے بد نظری زمنگ زندگی برباد کڑلے دے بد نظری زمنگ جماعتنا خالی کڑل کنا زمنگ پا مدرسو باندے غلط اثرات وچول زمنگ راتلون کی نسلونا اغید گناونو پا دل کے داسے ور ڈوب کڑل دا دوی واپسی ناممکن دا دے بد نظری زمنگ دا حیادارو زنانو دا سرونو صادرونو کس کڑل اغید بے حیائی او فحاشی اغی انتحاتا ورسولے نن دغا وجدا منگنا اللہ خپا دے منگنا اللہ خپا دے منگ خپل اللہ خپا کڑے دے واپس شئی وسم وقت دے واپس شئی رجوع کئی اغا اللہ تا نن ضرورت دے انشاءاللہ دا دغی جڑاگانو پا بدلکی دا دغی توبیح پا بدلکی دا دغا ندامت پا بدلکی با رب العالمین دا رحم فیصلی را لیگی کن چرته د چا جنازې لاړې داسې مزه چې دوالته ناست دي ګپ لګوي دوالته ته په جنازه کې هم ګپ لګوې بله ورځ یو ځای کې جنازه کې بیان و هلته دوه ناست دي هلته درې ناست دي خپلې ګپې شپې لګوي ما وی په جنازه کې بیان ته څه ضرورت دی مسلمان مړ دی نو بیان ته څه ضرورت دی موږ مجبوره شو چې نن په جنازو کې موږ بیانونه کوو ای غافله مسلمانه پکار خدا وه چې هغه ګوټ کې ناست وي جړلي دې وی هغه ګوټ کې ناست وي جړلي دې وی چې الله دا مسلمان رور وفات شو دا خور وفات شو دا مور وفات شو الله دې چې په قبر کې کېږي تاسو ته څه پته ده دې چې کله فرشتې راوچت کي کنه که دې د شپې ښخ شوی دی که دې د ورځې ښخ شوی دی تاسو ته پته ده علماو لیکلي دي وایي د مازدیګر ټیم یې ښه که دې مونځ ګزاره دی دې چغې کې وایي ما نه مونځ قضا کېږي زه مونځ کوم که نه هغه وخت رایاد کا چې یو ورځ به دې فرشته راپاسئ هغه وخت رایاد کا چې یو ورځ به ملک الموت مخې ته هغه ورځ رایاده کا چې یو ورځ به دې کټ د دې بنګلې د منځ نه اوچت شي هغه ورځ رایاده کا هغه ورځ رایاده کا ته به لاړ شي بنګله به دې پاتې شي ته به لاړ شي گاڑے بدے پاتی شی تو ولے نہ پوئے گے دلتا گپ ملگوا بیان للاڑے دستار بندی للاڑے دا اللہ خبر کی گی شب اتوار لشب جمعہ تلاڑے دا اللہ خبر کی گی دا اہل تصوف دا غوی پا مجلسنو کے ناستلے
ناستلے دا اللہ خبر کی گی مدارسوں کے علماء سرکے ناستلے دا اللہ خبر کی گی واورا دا زڑن واورا عمل کے راولا اللہ بخوشحال شی محمد الرسول اللہ بخوشحال شی کنا طول عمر من پدی خیال واوری دل چی بیان دے مولانا صاحب راغلے دے بیان دے او سے خلق دا شہرت پا چکر کے دا مشہورتیا پا چکر کے دا بے حیائی اغی انتہا تا ورسی دل چی دا غی واپسی ناممکن دا داد غفلت لارے داد بے حیائی لارے داد بغض و حسد لارے داد نفرت لارے داد فرقواریت لارے دا لارے جنت ندی تلی واپس شئی دا دے لارو اخر منزل دا اللہ خبگان دے چی اللہ خبا دے منگ ناکاما چی اللہ ناراض دے منگ ناکاما دا مرگ و جون اس پتہ نہ لگی رواخل دا قرآن دین دا گردون وسنڈا کین دا خپل علماء سرا پوئی کزان پا دے خبر باندے قبر بسنگئی زنکدن بسنگئی پولیسرات بسنگئی میزان بسنگئی زندگی بسنگ تیروم دا بچی وعدہ دے سنگا حکم دا جب استعمال سنگا حکم دا سترگو استعمال سنگا حکم دا لاسون استعمال سنگا حکم پتہ بہو لگی رب کائنات تات دمر عظیم الشان کتاب کلام اللہ در کڑے دے دیر پاپ سوس سرویم کنا نن پاغی کلام باندے گردون پرہت دی دوری پہ پرتی دی زمان یو زہ کے بیانو ماتا یو مرگری چٹائی راکڑلا مالا سیو قتل ماتا مولانا سے ناروے سویڈن زمان قرآن اس وزو وی پدے بیانوں کا ڈسبین تے لڑک پدے بیانوں کا دپاسے بخبے کے خدا دے پدے بیانوں کا محل زبا پدے بیانوں کم گستاخی کڑے دا غافلہ مسلمانہ ورشا کور تلارچا تاخ کی کم قرآن شریف دے کے خودے دے ورشا غا قرآن شریف لگ را واخل سمرت دوڑی پہ پرتی دی ورشا دا گردونہ تے لگ وسنڈا تا دا سے وفادار ملگری سر دوستی پریخی دے دا قبر کے مرگرے دے دا زنکدن کے مرگرے دے دا پولیسرات کے مرگرے دے قرآن چکل دا روز محشر نقشہ بیانی اللہ سوال در تکوم سے لگڑی رد قرآن دا مانا و ترجمہ ہوا آئی کنا چی اللہ کم زندگی غواری داداغی خور نا کم حیا غواری دادے نوجوان نا کم غیرت غواری دا ابو بکر صدیق صداقت پکار دے دا عمر عدالت پکار دے دا عثمان سخاوت پکار دے دا علی شجاعت پکار دے دا بلال حبشی دا عشق و جنون انتہا پکار دا سجل ربان دے شوے دے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے ہمارے جسم زخموں سے چور سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے لکٹی ملاؤ شکنا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے لکٹی ملاؤ شی اگورے دا غزوہ خندق تاریخ اگورے غزوہ حنین اگورے دا تبوک دردنا اگورے دا بدر قربانی اگورے صحابی رغے یا رسول اللہ دا خندق کنستل کی گی خواہ صحابی رغے یا رسول اللہ دا ڈیرے لوگے دا لاسے میں خیٹا پورے کانے تڑلے دیکھنا رحمت للعالمین پیغمبر ورتا خپلا لمن مبارک روچت کڑلا ویزستان زیاد ہو گئے مکنا تا دس پتا دا ما دو کانی تڑلی دی کنا حجرین ما دو کانی تڑلی دی پتا باو لگی حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہنشاہی نے جس کے پیر چومے وہ فقیر آیا
कम कम एहसानात बयाने तब कम एहसानात ने इनकार के तासु अल्लाह जमंग अल्लाह मंगसर दाऊ याऊ मोरियानो नम ज़्यादा मिन कई कर हमारी बेवफाई पर वो इतनी वफा करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होता। दिल तो क्या चीज है, हम सीनों में भी उतर जाते। तुम चाहो तो सही चाहने वालों की तरह, तुम चाहो तो सही बिलाले हबशी की तरह। अगर हमारे पास अबू बकर सिद्दीक की सदाकत होती तो क्या होता। अगर हमारे पास हजरत उमर की अदालत होती तो क्या होता। अगर हमारे पास हजरत उस्मान की सखा होती, सखावत होती, वो शुजाअत होती तो क्या होता। अगर हमारे पास हजरत अली की शुजाअत होती तो क्या होता। इफ्फत होती, पाक दामनी होती तो क्या होता, तो क्या होता। दिल तो क्या चीज है, हम सीनों में भी उतर जाते। तुम चाहो तो सही चाहने वालों की तरह दाद इश्क और मोहब्बत ऐलान दे। तावेल हुस्न में ख्वाग प्रीदिकतों के मावेल ज़ुड़दरान योड़ो पलिदों के मावेल ज़बद प कम जे के गोरम तावेल ज़यम द तहजुद ने मशबो के मावेल तातब प कमलार दर्शम तावेल सिर का ग्रेवान पले वनों के मावेल पुल तद सिरात में वार खता दे, पुल तद सिरात में वार खता दे। तावेल ज़बलास दरकम पूरे वतों के मावेल मातद शैतान मुकाबलश्ता तावेल मातरब दमख कबसल गो के तासुत सुपतदा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। इस सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। सांस है तो चांस है, खत्म कई दा गफलत माहौल बदल कई दा तर्ज जिंदगी दा बाजारों दा मुसलमानों पर नजर नाराजी दादा टिकटॉक बेहयाई दादा ड्रामो फिल्मों नहुसत दादा बदनजरी नहुसत पर जमंग ज़वानी बर्बाद की जमंग जिंदगी बर्बाद की जमंग मुआशरा बर्बाद की गाना मुंग दिल तकीनो ज़िलकिमदासी और दर्द सोच पैदाशी की अल्लाह ददी मुआशरी पकम पहलू बांधे खबरी हुकम अल्लाह कम यो गफलत बयान कम। हमने जहन्नम की बड़ी की है तदबीरें मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। बेखबर तू जो हरे आईने अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। ज़ुड़की इमदाद पैदाशी की अल्लाह से खुदा गर्मी नशम बर्दाश्त कवले नो अल्लाह ज़बदा की गर्मी सर सुकूमा अल्लाह से खुदा यखनी दा तकलीफ दा दुनियावी और नशम बर्दाश्त कवले नो ज़बदा दागे और सर सुकूम अल्लाह कस्ता रहमत नहीं सबकोमा जमा गुनाउन खबरदार अल्लाह मुआफी गड़म लताना गफ्फार अल्लाह जमनम नफ शैतान रालद जड़स्तर गिड़म दिखड़े पतियरो की अमरवान बखताला अल्लाह अल्लाह जमनम ज सवाल कोम ज़ारी कोम दखपल ज्वंद किताब पाणो की चे गोरम अल्लाह नीकी नष्ट जमनम टोल अमाल में दे बेकार अल्लाह अल्लाह जमनम नन ऐलान कोमा ज़ाजिज़यम नन ऐलान कोमा ज़द गुनाउन पदल दल की डुबियम अल्लाह ज़मनम जिस्ता दर में कल प्रेखो बेअसरीशम ज़मनम उस परेशान गर्जे गमा बेयार अल्लाह अल्लाह ज़मनम जिस परेशान है माँ तासर बेवफाई कड़ेदा ज़मनम जिनन ज़गम जन यमा माँ ताता शा कड़ेदा अल्लाह ज़मनम
چې نن زما په کور کې سکون نشته دی ما قرآن سره بے وفائی کړې ده الله زمنم چې نن زما بچی زما اولاد بدزن دی زنانا مشر کشر د بے حیائی په دلدل کې ډوبېږي روان دی کنه الله زمنم ما ته خفه کړی زیمنم الله اوس د تا سره مې روغې ته زړه کېږي کنه اوس د تا سره مې روغې ته زړه کېږي را پخلا شه بې له تا یم بې قراره الله که ستا رحم نه وي موږ ناکامه یو زه خو په چغو ستړی شوم کولاو مخ سرتور سر په بازار کې ګرځي د بدن اندامونه په نظر راځي خوري سوال درته کوم مه کوه الله خفه کېږي مکوال اسلام مخالفت دے دا دل مخالفت دے دا قرآن مزاج نوے یا ایوہ النبی قل لازواجکا دا قرآن مزاج دے وبناتکا دا قرآن مزاج دے ونساء المومنین دا قرآن مزاج دے اے نبی خبلو بی بیانو تا ہوایا اے نبی وبناتکا خبلو لریانو تا ہوایا او اے نبی ونساء المومنین او دا امت خزو تا ہوایا ہوئے ورطا یدنین علیہن من جلابیبہن هو ورتا قرن في بيوتكن هو ورتا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى تاسو چې د کوم خلکو نقل شروع کړي دي تاسو چې د کوم خلکو په لارو روان یې وی الله نه مني وی محمد رسول الله نه مني وی حیا نه مني وی عفت نه مني وی پاک دامنی نه مني دا خو برباد دي کنه اے مسلمان سوال درته کوم دا به برباد شي تو به هم ورسره برباد شي واپس شه کنه وای ورته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وای دې نوجوان د کټوله شپه د موبایل په بد نظرۍ کې تېرېږي مه کوه وای ورته ویحفظوا فروجهم دا د زنا بازارونه وای ورته الله خفه کېږي وای ورته ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وای ورته وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن اوائے ورتا دا حیا جون غواړي دا عفت جون غواړي دا عزت زندگی غواړي مثالم د وړو کې ماشوم چې ورته غوسه کېږي مخکې نه خاندي اوس تاسو ته پته ده دی ولې خاندي دی ځکه خاندي چې دی ستا غوسه نه محسوسوي او چې کله د ستا غوسه محسوس کړه دی به ځان په ژړا مړ کړي نو قرآن خو عربی کې دی نو مونږ خو پوه نه شو که نه ما خو په پراپرټۍ ځان پوه که په دنیا مې ځان پوه که په پیسو ګټلو مې ځان پوه که بچی مې مصري سره کېنولی دی درزي سره مې کېنولی دی منع نه وي خو یو ګنټه چې هغه زندګي زده کړي کومه زندګي چې محمد رسول الله ښودلې ده خو که تعلیم منع نه دی خو زه به داسې تعلیم سکم چې زما د خور او لور د سر نه لوپټه کوزه کړي د حیا صادر دې کوز کړي که نه تعلیم به کوې خو د بیبي فاطمې حیا به پېژنې تعلیم به کوې د حضرت علي شجاعت به پېژنې تعلیم به کوې د بلال حبشي عشق به پېژنې تعلیم به کوې قرآن به پېژنې دین به پېژنې اسلام به پېژنې زړه کې درد پیدا شي که نه چې داسې ډاکټر
وي چې حافظ قرآن وي داسې انجینیر وي چې عالم وي کنا او داسې عالم وي کورونو کې درسونه وي د قرآن تلاوتونه وي کنا څه دې خیال دی قرآن باندې عمل وي ظلم نه وي ظلم نه وي جبر نه وي بربریت نه وي چاته د عشق خبرې کوي چاته د پیغمبر د ختم نبوت خبرې کوي چاته د حیا او د عفت خبرې کوي خو د غفلت په خوب وده دی کنا ګوره یو خبرې ته ستاسو توجه ګرځول غواړم او سوال کوم دا خبره را سره ومنئ او باقي دا د دې نه بعد د دې خبرو دعوت شروع کړئ پرچار شروع کړئ څه خلک راجمع شوي دي په دې سوشل میډیا ناست دي هلکان او چینکۍ ګډوډ دا د سوشل میډیا بد نظری به منګه برباد هلکان او جنکۍ ګډوډ ناست دي هغه د بې حیایي خبرې یو بل سره کوي کنه زه تاسو ته نشم ویلی زړه کې هم درد پیدا شي هغه ورته مخکې نه کنځل کوي لګیا دی ما ته چا ویل مولانا صاحب وایي د دې بې حیایي د دې کنځلو د دې فحاشۍ دوی ته پیسې میلاویږي دې فحاشۍ کې شهرت دی دې بدنظرۍ کې شهرت دی لعنت په داسې شهرت باندې زه په دې نه یم خفه زه په دې نه یم خفه چې دې خلکو دا خلک برباد دي زه په دې نه یم خفه په دې یم که نه چې زما دا نسلونه یې برباد کړل وګورئ ورته زما دا نسلونه یې برباد کړل زمونږ نوجوان یې تباه کړو ای د بدنظرۍ په ګناه کې مبتلا کړو که نه موږ سره په مدرسه کې ډېر یو ذهین طالب علم و په یو شپه کې ټول قرآن خپل استاذ ته بغیر غلطۍ واورول ما ته دې استادانو وویل یو هفته وشوه هغه ماشوم مدرسې ته نه راځي ارور سره یې زمونږ دوستي وه ما ورته ټلیفون وکړه ورور دې ډېر ذهین دی ډېر قابل دی ټول قرآن یې واورو ډېر ښکلی عالم به ترې جوړ شي دا د علماو ملګرو ته پته ده کله چې یو ماشوم ډېر زیات ذهیني او د سبق پرېږدي نو دا ملګري د علما استادان ډېر زیات خفه کېږي بس دا درد الله تعالی دوی ته نصیب کړی دی نو استادان خفه نو ما هغه ورور ته ټلیفون وکړه چې ډېر ذهین دی دا مدرسې ته نه راځي بیمار دی که څه وجه ده نو ما ته وی مولانا صاحب هغه ته خو مور موبایل اخیستی دی او موبایل کې بس مصروفه دی ډرامو فلمونو کې اخته دی ګیمونو کې اخته دی که نه ته خو د قرآن تلاوت وی مولانا صاحب خو فرض مونځ ته پاتې دی ما وی مور ته وایه یو موبایل ورله بل واخله چې د یو کې چارج ختمیږي چې د بل کې را شروع کېږي که نه چې سم خو برباد شي که نه ای زما په دې څادر باندې اور بل دی که نه زه به یې مړ کوم که زه به یې تماشه کوم مړ کوم به که نه مړ کوي دا اور یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ایمان والو خپل ځان دی اور نه وساتئ ایمان والو خپل بچی دی اور نه وساتئ دا داسې اور دی که نه د دې اور خشاک خلق دی او کاڼي دي دی به برباد شي دی به بدنظرۍ کې مبتلا شي دی به بې حیایي کې مبتلا شي زه په دې انتظار یم چې علما به پیدا کوم د شپې تهجد والا به پیدا کوم د نظر حفاظت والا به پیدا کوم که نه اے नौजवाना उठ बांध कमर क्यों डरता है फिर देख खुदा क्या करता है रबेदार शाह प्रीदा भी हयाई द खत्म नबूवत दिफात जरूरत दे د دې خپلو بچو په خلوتونو نظر واچوي یو خبره چې سمجھ ته راشي بس ډېر شی ده چې ذهن ته دا خبره راشي چې الله ګوري الله
الله ګوري. څنګه ګوري؟ د علماو نه تاسو به پوښتنه وکئ. ما ته وګورئ، زه تاسو ته مخې ته ناست یم که نه؟ څومره صحیح ناست یم، دا وګوره. ولې تاسو ما ته ګورئ که نه؟ نو ماله حیا راځي. کوشش کوم چې داسې ادب سره کښېنم، هسې نه ستاسو په ذهن کې دا راشي چې دا څومره بې ادبه دی. نو الله ګوري. څنګه ګوري؟ ان ربک لبالمرصاد. الله وی زه تاسو ته ګورم، اے غافله ګناهګاره، ته چې ګناه کوې که نه زه تا ته ګورم. څنګه ګورم؟ ښکاري چې ښکار کوي که نه، دا یو سترګه داسې پټه کړي داسې ورته ګوري که نه، زه تا ته داسې په توجه باندې ګورم. فمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ستا د سترګو په خیانت هم پوهېږم چې ته موبایل رو باسې او کمبل راخ کې یا ځان پسې کوټه کې ور بند کې که نه، نو الله وی ثلاثة الا هو رابعهم. کدرې یقین ساته څلورم الله وی، ولا خمسة الا هو سادسهم. او تاسو پنځه نو یقین ساته چې شپږم الله وی. تاسو ته ګوري او په تاسو یې نظر دی. علیما بذات الصدور. تاسو په دل او دماغ کې چې کوم سوچونه دي په دې هم خبردار دی. او توره شپه کې چې تور میږی په توره تیاره کې په تور کاڼي روان دی که نه، نو د دغه میږي د دل او دماغ د ارادې نه هم خبردار یم چې چېرته روان دی او څه پسې روان دی. یو بادشاه ته یو دوه مجرمان پیش شو که نه، هغه بادشاه پې د امتحان په طور باندې ورته یو دوه مرغۍ ورکړې. وایي په داسې ځای کې حلالې کوي، ذبح یې کوي چې هلته څوک نه وي، او که د امتحان کې پاس شوې به زه به تاسو پرېږدم که نه. یو زمونږ غوندې و ساده شانتې، چېرته دیوال نه شاته شوه خوا دې خو یې وکتل څوک نه و که نه، بس سر یې دې کټ کړو. او بل ګرځېدو ډېر وخت پس راغی، مرغۍ ژوندۍ راوړله. وي دا خو دې ژوندۍ راوړه که نه. هغه ورته وی بادشاه وی داسې ځای مې ونه کته، رب المشرقین ورب المغربین رب المشارق ورب المغارب اینما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب. داسې ځای مې ونه کته، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی الزجاجه. داسې ځای مې ونه کتو چې هلته الله موجود نو که نه. یو خبره ذهن ته راشي، الله موږ ته ګوري. چې الله ګوري ګناه به نه کېږي، زنا به نه کېږي، غیبت به نه کېږي، دروغ به نه ویل کېږي که نه. الله ګوري. یو خبره ذهن ته راوله، بس ته کامیاب یې که نه. آخری خبره، د جماعت کې ناسو ما یو مشر راغی سپینګیری. الله دې د دې نیک عمل سپینګیرو په ژوند کې برکت واچوي، او الله دې هغه بد عمل سپینګیري چې په دې سوشل میډیا د خپل عزت جنازې وباسي که نه، الله دې دوی ته هدایت نصیب کړي. د جهنم په اور مې نه دی سود. دا یو ځان له دردونه دي، کم به بیانې. مشر راغی سپینګیری و، ما ته مولانا صاحب تاسو خو خلکو ته تقریرونه کوئ. ما وی موږ ډېر کمزوري ډېر عاجزان یو. ما ته وی زه درته یو دوه خبرې کوم، د خبرې عمل کې راوله. ما وی بابا جي ووایه راته، ورسره کېناستم که نه. ما ته وی د لږې غوندې مزې دپاره ګناه مه کوه، مزه به ختمه شي او ګناه به دې په ذمه باقي پاتې شي. او د لږ غوندې مشقت د یاري نیکي مه پرېږده. تحجد ته به اوچتېږم، یخني ده اودس به کوم که نه، اجر او ثواب یې ډېر دی. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. موږ سره په موجوده دور کې صرف یو ځای پاتې دی، یو اپشن دی، یو وجه ده. نن ضرورت دی راوچت شئ بېګاله د شپې. امام زین العابدین به راوچت شه، خپل الله سره به
خبرې کولې الله ته به عاجزي کوله د منځ نه مخکې به خپل الله ته وچړل موږ دې طریقه ښودلې ده الله د دنیا ټول بادشاهان وده شو الله انت تأخذک سنة ولا نوم تعالی خوب نه درځي تا باندې سستی نه راځي الله وبابك مفتوح للسائلين ستا دروازې ستا سوالګرو ته نه بندېږي الله نن یو سوالګری ستا په دروازه ولاړ دی یا الله زنکدن نه نجات غواړي الله قبر نه نجات غواړي الله روز محشر پولیس سرات او میزان نه نجات غواړي الله د رحمت په صادر کې میرا ونغړو جنت ته می داخل کا داسې دعا به کوو که نه انشاءالله د چا بچي دې مدرسه کې نه دي زه وایم نښه پرې وکئ ښه کم بچی مدرسې سره وابسته دی او کم بچی د دنیا په ماحول کې دی درزي سره دې کېنولی دی پراپرټۍ والا سره دې کېنولی دی روزګار دله کوي که نه پیسې دله ګټي که نه زه په دې لارو کوڅو کې دا ماشومان یې جینکۍ وګورم که نه د دوی په سر باندې د حیا صادر په کار دی که نه او دا نوجوانان وګورم دې ګاډو پسې منډې وایي سوال کوي زړه کې مې درد پیدا شي که نه درد بله ورځ مې یو ماشوم ونیو دا ملګری را سره و وایي ته دلته څه وې ما یې مدرسې ته دې بوځم داخلوم دی که نه پرېږده دا بازار ستا مستقبل نه دی ته به په غلطو لاسو ورشي ته به برباد شي که نه هغې مور ته سوال کوم هغې پلار ته چې دا پېغله لور یې په بازار کې همداسې پرېښې ده هغه پلار ته سوال کوم چې الله درته زوی درکړی ورشه هغه خلکو نه پوښتنه وکړه چې بچي نشته دی الله نه غواړي که نه خو بچي نشته دی که نه هغوی نه تپوس وکړه تا ته الله اولاد درکړی تا ته الله اولاد درکړی داسې په دې بازارونو کې ګرځي مړ راوله قرآن ته کېنو ښکلی عالم به تې جوړ شي د معاشرې ښکلی انسان به تې جوړ شي راولئ الله درله ښکلي علما درکړي کاریګر دي ښه وزر د علم جوړ کا چې اسمان ته ورسېږې حکمت سره اشنا شه چې لقمان ته ورسېږې او علم منور دی منور شولې څومره بختورې چې وارث د پیغمبر شولې راولو به بچي وکېنو به که نه قاري صاحب سره ما خو ستاسو انشاءالله وانه اورېده مړه په زوره وایې بغض او حسد دومره انتها ته رسېدلی خولې نه مغې انشاءالله ماشاءالله سبحان الله هم نه راوځي موږ یو جرګه کې ناستو یو کس ته مې یو ګنټه مینت وکړو که نه وایي مولانا صاحب زړه مې ورته نه سپینېږي وایي الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب زمونږ نیکۍ وسوځولې که نه زمونږ د سجدو نه حسن ختم کړی دی یو سړي ته وویل شو ځان دپاره یو څیز وغواړه دعا به دې قبلېږي ګاونډي له دوه وغواړه دعا به دې قبلېږي که نه ته د بغض او حسد دومره انتها ته رسېدلی و څنګه دعا یې وکړه تاسو ته پته ده وی الله ما په دې یو سترګه ړوند که او دا ګاونډي مې په دې دواړو ړوند که لکه د الله بنده خو داسې وایي ما له یو ګاډی راکړه دله دوه ورکړه ما له یو بنګله دله دوه کوی ته چې مګه پرېوځي موږ دې مولانا صاحب نه پوښتنه کوو څه وکړو وایي کوی یې پاک کوي تشې کوي که نه کوی یې تشوم او مګه ترې نه راوباسم کوی یې به پاک شي دې بغض او حسد زمونږ د اعمالو نه حسن ختم کړی دی وباسئ دې ځینه دا مکه وباسئ مسلمان په مسلمان باندې سلام اچولو ته تیار نه دی من احب لله ابغض لله منع لله اعطى لله فقد استكمل الايمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا